السلام علیکم ملګرو، الله دې وکړي چې جوړه او روغ یاست. دوستانو یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم د انلاین ټي چینل څخه. ملګرو نوې ویډیو ګورئ دوستانو، لکه څنګه چې تاسې پوهېږئ نن درته داسې یو طریقه ښیم دوستانو چې څنګه موږ کولی شو په فېسبوک کې د لایک او کمینټ ترڅنګ د میسینجر افشن یا نښان هم راولو. دوستانو تاسې به د ډېری کسانو دا لیدلي وي چې د لایک او کمنټ ترڅنګ د شیر اپشن نه وي ورسره، خو د میسنجر اپشن وي. نو دوستانو راځئ دا طریقه درته ښیم. تر هر څه د مخه ستاسې څخه هیله کوم دوستانو چې تاسې هم زموږ یوټیوب چینل تر هر څه د مخه ځان سره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې په ګنټۍ نښان باندې کلیک وکړئ. د ګنټۍ نښان څخه وروسته په آل باندې کلیک وکړئ تر څو د هرې نوې ویډیو په باره باندې معلومات لاسته راوړئ. دا ته زه راځم خپل فېسبوک خلاصوم. کله چې ما خپل فېسبوک خلاص کړ دوستانو، دلته اوس زه تاسې ته یو طریقه درته ښیم دوستانو. تاسې به یې ووینئ دوستانو، لکه څنګه چې تاسې دغه کس ګورئ دوستانو، دغه ګورئ اول د لایک اپشن راغلی دی دوستانو، تاسې په خپل لیدلی شئ. دوهم کمنټ ده، ورسره دریم دوستانو سینډ ده، سینډ د میسنجر اپشن یا نښان راغلی دی دوستانو. دلته به د شیر نښان راتلی دوستانو، خو دلته اوس د سینډ ده چې کلیک باندې وکړئ میسج ورته لیږلی شي. خو اوس چې دا نور کسان چې دوستانو چې ډېری کسان چې دي هغه اول لایک وي، دوم کمنټ وي، دریم شیر وي. تاسې به خپل لیدلی وي دوستانو. نو دا طریقه درته ښیم چې څنګه موږ کولی شو چې د میسنجر اپشن دلته زیات کړو او د شیر اپشن ایسته کړو. نو دوستانو راځئ دا طریقه در ښیم. کله چې موږ تاسې غواړو پوسټ وکړو په واټ زور مایند باندې کلیک کوو دوستانو. دلته چې رالو دلته مو هر څه که هغه تصویر وي، که هغه لیکنه وي، که هغه ویډیو وي دوستانو. اوس مثلا زه غواړم دغه یو تصویر انتخاب کړم، په ډن باندې کلیک کوم. تاسې راځئ دوستانو، اوس زه غواړم چې د شیر اپشن ایسته کړم او د سینډ بټن ور زیاته کړم. کله چې دلته دوستانو دغه د فرینډز لیکلی ده، په دې ځای باندې کلیک وکړئ. ستاسې دا به اوس پابلیک وي. پابلیک سي دوستانو، یعنې دا پوسټ هر چاته ښکارېږي، ستاسې ملګرو او ستاسې غیر ملګرو هر چاته دا ستاسې پوسټ ښکارېږي. خو هلته به راغلی د شیر اپشن وي دوستانو. د شیر اپشن به د لایک کمنټ ترڅنګ وي. خو که فرینډ انتخاب کړئ دوستانو، د شیر اپشن ورکېږي، د شیر بټن بیا نه راځي دوستانو. دلته به راځي د میسنجر نښان یا اپشن. کله چې تاسې دغه فرینډ انتخاب کړئ دوستانو، نو دا ستاسې پوسټ، دا ستاسې لیکنه، دا هر څه چې دي دوستانو، دا به یوازې ستاسې ملګري ویني. هر څوک هغه کسان چې هغه ستاسې سره ملګري نه وي دوستانو، که هغه هر څومره سرچ وکړي، که هغه هر څه وکړي دوستانو، خو دغه پوسټ هغوی لیدلی نه سي. نو دوستانو دغه د پوسټ وسو دوستانو، ما ته په دې خاطر په خپل آی ډي کې شیر راورسېده چې دا اکاونټ خو زما خپل ده، ما خپل پوسټ کړی ده. نو زه میسج چاته ولیږم، خو شیر کولی شم. ما ته شیر راغلی دوستانو. که چېرې تاسې غواړئ چې ویې ګورئ، تاسې له خپل ادرس څخه راسئ دوستانو. دغه زما اکاونټ د عبدالغفار حفیظ په نامه ده، راسئ ویې ګورئ. دغه پوسټ به دوستانو دلته به د سینډ بټن لیکلی وي له هغو پوسټو سره چې هغه ما پرینټ انتخاب کړی وي. او که پبلیک مې انتخاب کړی وي دوستانو، نو بیا به هم ورسره هغه نه وي. نو مننه دوستانو، که چېرې مو دا ویډیو خوښ شوي ضرور لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره شیر کړئ.